يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اخیری لشپے روانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما وقلومبے کی دتا یوگد حدیث ویلیو یوڑنبے لس در رحمت شپی دی او دویم دمین لس شپی د مغفرت او د بخنی دی و آخره عتق من النار و خیری رمضان دا چکم لس دی دا دا اور دا ازادیدو دی. کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي، یو تقریر کوي او دا ورته فرمایي چې اے فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي هغه له څه مزدوري مناسب ده چې ورکړی شي، هغه له څه ورکول پکار دي. وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوري وي اغا مزدوری ورکول پکار دی. زما بندگانو پر رمضان کی روجیو نوی خپل خواہشات بند کړل، د خوراس کاک او د نور خواہشاتو نه ځان اوساته. زه تاسو گواه کوم چې دا ټول زبخم. د اخیری لس په عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه آزادېږي. اوس په دې اخیری شپو کې د نور شپو په نسبت باندې دو عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف، ډېر مرګري به اعتکاف ته ناست دي او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون بندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی، گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي، شپه ورځ نه ستړی کېږي، د دنیا کار روزګارم نه کوي، یو شان عبادت کوي. دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی یو شان د نیکۍ لیکلی کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړو د رمضان روزې فرض شوې، 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي. 9 کاله ځکه په دویم کال د هجرت رمضان روزې فرض شوې وي او په 10 وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی. یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی، نو چې وې نک نو شوال کې بیا 10 شپې اعتکاف وکړو.
دا هغې اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روجې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړ. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه د هغې وجې نه نبی علیه السلام اعتکاف نو کړی نو په راتلونکي کال کې بیا په رمضان کې 6 شپې اعتکاف وکړ. 10 د هغې کال او 10 د هغه تیر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به د اخیری شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنګ به ټیټ کو. لنګ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنګ مضبوط کړي. اوس هم یو سړی وایي هلکه فلانکي یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي وی فلانکي ورته بډې ووالي. دا نه چې بډې والي خو دا د پښتو محاوره ده هلکه دې کار ته شابه بډې ووه نو بډې نه وایي. مطلب دا چې دا کار ښه تیزۍ سره وکړه. دقه رنګې رسول الله مبارک به خپل لنګ کلک لکه پښتانه وي بډې به یې ووالې. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. و احیا لیلته ټوله شپه به یې جمدی کړه. ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړی دی. عایشه صدیقه فرمایي ټوله شپه و ایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به هم پاسولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو. اسې په عامو حالاتو کې نبی علیه السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابو چې ټوله شپه عبادت کړی دی هغې باندې انکار کړی دی وینا ان لعینک علیک حقا ان لعینک علیک حقا ستا د سترګو په تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبي په ستا حق دی. هم خوب به کې هم به عبادت کې یو شان د ټولې شپې عبادت نه به نبي علیه السلام در منع کوله. لیکن د رمضان په آخري 10 شپو کې څه کړي دي احیا لیلته ټوله شپه به عبادت کو. بعض علما اکثر له حکم د کل ورکوي بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي او بیبیانې به او کور خلق به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي. ولې ځکه د 10 شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی. 1000 میاشتې روجې نیولې دي د شپې 1000 میاشتې عبادتونه کړي دي منځونه. دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو. نو صحابه ویل الله رسول هغوی کولي ځکه شو چې عمرونه یې زیات زمونږ عمرونه کم دي زیات نه زیات دی. اوس سړي چې ډېر عمر هم شي 70 کاله شو 80 خو نبوي عمر خو 83 دی. رسول الله مبارک 83 کاله دی. حضرت ابوبکر صدیق 83 حضرت عمر فاروق 83 رضی الله تعالی عنہما ذاتیا کاله کا نو دا 15 ہوتے د نابالغتیا ووت نابالغه. خو بیا دا لس اخره کې چې دا کم 12 کاله بوډای سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي. او څه د ځوانۍ د نشې ژوند دي څه د کار روزګار ژوند دي څه بیبي له به ګټه کوي بچو له به کوي روزګار به کوي غم خادي به کوي. مو عمرونه کم دی. الله رسول څه به کوو الله پاک آیات نازل کو څه انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن ما د قدر په شپه یعنی لیلة القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته. وسوی الله وما ادراک ما لیلة القدر. اے مبارک پیغمبر تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څومره د عزت میاشت ده. تا ته څه پته ده چې لیلة القدر کې څومره لوی عزت دی څومره لوی عظمت دی څومره لوی او بزرګي ده پکې. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتر ده. هغې 1000 میاشتې جهادونه هر څه کړي دي او مثلا 1000 میاشتې هغه پکې روجې مونوي د عبادت ده. ستا امتي چې د رمضان په آخري شپو کې لیلة القدر یو شپه عبادت وکړي د هغې د 1000 میاشتو د عبادت نه ثواب زیاد تے خیر من 1000 شهر. وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر زور کا ولو ضرب خیر من 1000 شهر. دا 1000 میاشتو د عبادت ته بهتر دی.
زر میاشت عبادت او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من الف شہر من صلاة الف شہر منز یاد نکو من صیام الف شہر روجے یاد نکلے جہاد یاد نکو ذکرون یاد نکل یعنی دا زر میاشتو دا ہر قسم عبادت نردے میاشت دا عبادت بہتر دے دا خدای خصوصی انعام نشو دا رسول اللہ مبارک دا برکتنا کنتم خیر امت اخرجت للناس پر طول امتوں کی بہترین امت الحمدللہ زمان دا حضور پاک امت دے اللہ خصوصی احسان پر منکڑے دے زمانوں تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام فرشتے نازلے گی جبریل علیہ السلام نازلے گی او حدیثو کرا دی چی بعد نیکان و خلق سر فرشتے ملاقاتون ہم کئی لازم ور کئی او دا اللہ دا طرف نا سلامت یادا گناہونو نا دی بچ ساتی سلام فرشتی سلامونا چاہی سلام فرشتی دعاگانے کی چاہی اللہ دا مخلوق سالم کا سلام اللہ پاک انسانانو لصحت ورکی سلامتیا ورکی فیدہ ورکی او کم وقت پورے دا ہی حتی مطلع الفجر دا لیلت القدر دا شپہ شروع کی گی لیلہ شپیتوی قدر عظمت تقدیر دا شروع کی گی دا نور پریوتون تر سبا پیشمنی پورے سبا خطو پورے جی سبا بانگوی نشی دے وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس چل کاؤ بی بیانے بے پاسو لے بل حدیث کی راضی چی کلب فی وطر من چی اخیری ناتکیش پی بشوے نبی بیانے بے پاسو لے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم وما تأخر من ذنبه ومن قام لیلت القدر چاچے لیلت القدر جم دیکھ لو عبادت پکے اوکا نو غفر له ما تقدم من ذنبه تو مخ کی روز تو ٹول گناہون و تا خود پاک معاف کئی زمارونو معتکفین با اعتکاف کئی اعتکاف کو جسوک پہ اعتکاف ناستے ورد اعتکاف پابندے بکوے اعتکاف کے بڑے خیال ساتھ ہے اعتکاف دے دا پارا نہ دے اعتکاف سے دا پارا دے اعتکاف علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی دے اعتکاف مقصد اللہ سر جوڑ پیدا کول دی دا دنیا نہ کٹ کے دل دی کٹ دا دنیا نہ کٹ شم خد نہ کٹ شم بی بی نہ کٹ شما او خواہشات ہم ایسے بن کری دی خوراک سکاک او بی بیان خواسم بندی دی دنیا نہ میدان کٹ کا زرع او روح اللہ سر متوجہ کول دی دا اللہ در کے ناستا دا او زب یو مثال در کم یو سڑے دے او اغا دے یو مالدار سڑی دروازے للاڑ او پا اغا دروازہ کی ورتکے ناستا او تاوی چے نبازم مال شاب یو 100 روپے راکا یو 100 روپے راکا زا نظما او اغا دیر شم سڑی وی اغا مالدار نور کئی خوچ دے و تا پا دروازہ کی کے ناستو اغا شم با وہ شرمی گی یارد دا اس مصیبت تے سڑیا شرمی اما سے زینا ورکا والا دا پیسے چے زی چے خلاص شوتے دا سے دا کہ نا دا نو اللہ خو شوم نا دے اللہ خو سقی دے او اللہ سر کمی گی منا او اللہ پدی خوشحالی گیم چے تے غوارے نو دے مثال دے چے اللہ ستا پا دادر کے دکے ناستم باس ستا پا قلا کے زبان شوم اللہ او ستا دا رسول مبارک پا وینا بندے ما او ستا پا کور کے پا جماعت کے بندے ما او نظم ندہ شپیزم ندہ روزم علبزم چی دا اختر اعلانوش وائنو اللہ با پسونو خوش ہے دی بلکہ یو حدیث تے علامہ شعرانی یو کتاب دے کشف الغمہ اگر کہ یو حدیث نقل کرے دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پر رمضان اخیری لس شپو کے سوک اعتکاف کی کہ لس شکل نحشی خوچ رمضان اخیری کے سوک اعتکاف کی دلبا اللہ دا دعاو حجون و دا دعاو عمرو ثواب ورکی دو حجون و دو عمرے کو یاد ساتے معتکفین بلکہ گزارہ کئی گوری خواہ اسے نا چے اعتکاف کی تا بس فیس بک تا زان لشوے اسے نا پہ اعتکاف کی دے نیٹ تکار ویلی یہ دراجی جماعت کی ڈڑا موالے دا او صادرون راخکت دی اس وقت نہ خبرے گی اور ٹول رد نیٹ کے او زان مشغولوں زان با پا تسبو پا ذکر الہی مشغول کے زان با پا تلاوت او پا قرآن شریف مشغول کے نیٹونا پا کی مکوے دا میں ذکرو چی اسو کا علمخ کی ماتا اطلاع را گلے وا چی متقفین گرد کسان پا یو جماعت کی ناس اس پہ بے لڑو کولا بلکہ بے دبی دی مافی
د ډېرې زمانې خبره ده ما په خیال چې لسو دولسو کالو مخکنۍ خبره ده لسو دولسو کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلی وه چې په اعتکاف کې خزاناتو تاش پی کوو هلکه دا ولې خلق ورته وی مونږ په جواري خو پې نه کوو مونږ پې روژه لنډوو ماشاءالله بشر جانا خرج شکر په دې یو اوبات د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي یعنی سترګې دې وې نو د ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدی دې په زړه لږ جمدی دی ځکه دې یادوم کړه بړه جمدی دی زما وروڼو عبادت وکوئ الله ته کېناستې الله ته متوجه شه الله ته کېناستې نو ټوکې ټقالې به نه کوې بیا په ټوکو الله خفه کېږي اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لبارودي بات بنودي طبعي حاجت څه شی دی که په جومات کې دننه د اودسماتي انتظام نو مثلا نو بار تلی شي دا یو حاجت شو بارس کوم دی ته تلی شي پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا اجره کې بیت الخلا د هغه ته دې وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي وایي ساریږي به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که څنګه اعتکاف له ناست یم او هلته دې سترګې روزې برغې را برغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه داسې به نه کې نو بچو سره گپ شپ لګے بس نیک خپل اودس ماته کې راوړل ډوډۍ طبیعي ضرورت دی که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم تلی شي کور ته خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایې نه بیبي ته به دې ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته ماشومان شته ګاونډیان شته وړل بدله کوي دا مسلې به نه پېښېږي یا یو سړی جنوب شو لوی او بې اودسي پرې راله نو هغه لوی بې اودسۍ له دې که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده او که نه نو بار هم تلی شي بلکې تر دې حده پورې د فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي دې له نه وځي اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګوي جومات نه بار به نوځي نو پروا نشته دا څه خبره پکې نشته او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي دا ګناه ده سمن بکمن بالکل چپ چاپ په نه کېنې د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي خو ستاسو به وایي اوهو د اعتکاف خو ډېر لوی ثواب دی مونږ خو ټول ترې محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زما وروڼو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلي اعتکاف څنګه وکړئ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دی بس خبره ختم تر څو چې د جومات کې ناست یم نو دا مې اعتکاف شي دا نفلي اعتکاف شي یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراویح له راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پېشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې زه ناست یم بس نیمه ګنټه د پېشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پېشمني وکړي اوده به شي دا وکړه خو د دونه خبره نه ده نن سبا خو چې خلک د تراویح نه فارغېږي نو 9:30 بجې به تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراویح نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پېشمني له چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه که اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولي غوندې ټایم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ شپې کني در ورځې خپل روزګار کوئ او در ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه تراویح له راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پېشمني له لاړ شم خیر وخلاص 1 ګنټه وکړه 2 غنټې وکړه ماښام چې راشي تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دقه بړه کې په خولې که نه وې زړه کې ووالې چې تر څو د دې جومات کې نه مې اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کې
او چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه په ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې به اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دي اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او د الله نه وغواړم نو معلوم موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې موږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زموږ مال د الله په لاس کې دی زموږ بچي د الله په لاس کې زموږ صحت د الله په لاس کې زموږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې موږ الله ته ودرېږو او موږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخیري لس شپې زما ورونو دا لس شپې رونه کې خان دې کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو دوه صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکې شپه ده خو یې فلانکې او فلانکې یو بل سره په باسو وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه یې راکړه او وی شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټه په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټه نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا دله خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخون کې دی عفو کوون کې دی او عفو خوښ هم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو که عربی کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکې درګذر کوونکې بخنه کوونکې او دا دې خوښ هم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړئ او رب العالمین ته زاري وکړئ زما وروڼو رب العالمین په دې لیلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته په دې لیلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو ښه خو به انشاءالله که نه بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ زنانه په عبادت کې ډېرې تکلی د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده بعضې یو ځل رسول الله مبارک د یویشتمې هم فرمایلی دي د اوویشتمې هم شویلې شوي دي ناتکې هم دي نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت یویشتمې له ورکي بله میاشت کې دېرشتمې له ورکي بله کې پنځویشتمې له ورکي بله کې اوویشتمې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما اوویشتمه شپه د رمضان یادوي خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه دا خیري شپې که خیري جم دی کوو ښه دا به رونو که خیري انشاءالله الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش رانږدې شي د یو ګز ورنږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز رانږدې شي نو زه ورته
یو با یعنی تقریبا 2 غزه ورنږدې کېږم او چې مال څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته نو ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی او مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږ د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو الله وی راشه ای بنده وقال ربكم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکم او دعا دې قبول کړم او بیا څونه مبارک شپې الله راوستي لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو نو زما وروڼو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما وروڼه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله وروڼه انشاءالله ورسره ووایه او زنانو ته مو وایه او خدای ته به جاړو زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک کوئی ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختموي دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا وسات زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې څونه خفه وي هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي مخامخ خو دې دل جدای او لرې ځای نه جدای قائد و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم خلکو به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي هغه خلک خدای پیغمبر څه وایي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼو دا زموږ د اعمالو وجه ده زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو یو کس هلته ولاړ دی بل دلته ولاړ دی بل دلته ولاړ دی کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوی دی موږ نه خپل رب خفه دی رب دې زموږ نه خوشحاله شي دعا کوي چې خدایه خدای ظالم نه نه خدای پاک ظلم کوي خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي امت مسلمه له دعا کوي چې خدای دا وایرس تا کرونا ختم کړي او زموږ حرمین الله واپس آزاد کړي انشاءالله کوشش وکړئ خدای ته وژاړئ په دې شپو کې الله ته زاري وکړئ بچي پاسوئ زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده بله صدقه فطر خبره ده سرسایه 100 روپۍ تقریبا پوکم 2 کیلو اوړه یا پوکم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت دا صدقه فطر دا بهتر ټیم یې خو هغه دی چې سړی د اختر منزل ځي ورکړي خو مخکې په څوک ورکوي ورکولی شي د هغې مسایل به انشاءالله ما ته خو چاوي 80 روپۍ کېږي او څوک 100 یا د احتیاطاً 100 روپۍ تقریبا جوړېږي او نور دا صدقه فطر مسائل انشاءالله بله جمعه پکې راځي هغې کې بیان به وکړم دعا وکړئ الہ العالمین ته زموږ نه راضي شې موږ معاف کړه الله موږ معاف کړه خدای زموږ پریشانۍ الله په خوشحالو بدل کړي الله چې چا ته څه ټینشنونه دي چا ته څه پریشانۍ دي خدای ته زموږ رب تا ته بلس دي رمضان مقدس میاشت ده الله د جمعې مبارک ورځ ده خدای او جمعه کې یو وخت چې الله دعا قبلې الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي زموږ د بچو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي بچي جوړ کړي کور اهل و عیال لم شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزې قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي
اللہ تعالی شپې د عبادت توفیق راکې خدای موږ لیلۃ القدر شپې عبادت نصیب کې اللہ تی نصیب کې زموږ اللہ تی زموږ نصیب کې اللہ کے زموږ نصب یاد بے شبی پدی رمضان میاشت کے راتے معاف کے اللہ راتے معاف کے اللہ طول امت مسلمہ جی دی پس گناہی ولی دا معاف کے اللہ ستا بندگان دی خدا ستا بندگان دی تی معاف کے ستا بندگان دی تی مغفر بندگانو میرا بانے اللہ تی معاف کے خدا جی کم مسافر رونا دی اکثر نمک دا بیانوری بار ملکونو کی غریبانان دے ویروس وجہ پا کوٹو کے بند پر رہتے دی داغی مزدورے درک نہ لگے اللہ تا داغی مل شے اللہ حفاظت نصیب کے تمہارا مسافر دخپل وطن نبات فنور وطنونو کے حفاظت نصیب کے برکتوں نے نصیب کی پریشانوں نے وساتی چاہ بچی نے خدا ناری نہ اولاد ورکے خدا کہتا چاہ رشتی نہیں صالح دیندار رشتے ورکے کہ مردگان وفات شوی مغفرت نصیب کی حاضر جمع جسم راغل مغفرت نصیب کی ډیرو دوستانو موږ ته دعاګانو ویلي دي چا په ټلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کې کم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات لمانځل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ والا ورکړي زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د میلمنو کوم خدمت کړي د هغې له هم د هغې اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په زړه کې څه حاجات یې خدای پوره کړي خدای حاجات یې پوره کړي خدای مشکلات په خوشحالو بدل کړي د رمضان در رجوع توفیق نصیب کے او چې کم مونې ولې قبولې کې چې کم بکی بیماران دی روجي نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته د عظیم اجر او ثواب او برکات نصیب کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين